السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته وفي السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه والصلاة والسلام على رسول الرحمة نبي السلام إمام الهدى صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في التوراة والإنجيل والقرآن الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به غمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ورضي الله عز وجل عن أصحاب الكرام البررة الذي نور الكون بأنوار القرآن الكريم وعطر العالم بعطور المعارف النبوية على صاحبها ألف سلام وتحية. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرحمة تنزل عند ختم القرآن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ختم القرآن فله دعوة مستجابة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعوا العلماء فإنهم سرج الدنيا ومصابيح الآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شريف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. زما محترم مسلمانانو، مجلس مبارک دی، راتلل مبارک دی، ناست مبارک دا، وینا اوریدل مبارک دی. تقریبا د لسو ماشومانو د قرآن شریف ختمونه دی. هغه سلسله کې زمونږ د ملګرو دا مجلس او پروګرام جوړ کړی دی او موږ تاسو د الله په دې کور کې را جمع کړي. الله دې د دوی دا سعی، دا کوشش، دا خدمت، دا محنت په خپل دربار کې قبول او منظور کړي او د دې ماشومانو دا ختمونه دی الله پاک ستاسو د دې ټول علاقې دپاره د هدایت او د خوشحالۍ ذریعه وګرځي. زما محترمو، دا علماء کرام زموږ ستاسو خیرخوا دي. یعنې دوی دې ماشومانو ته د 13 سپارې قرآن چې ختم کړي، اخري 3 سورتونه ورته ویلی شي او دستاربندي ورته کولی شي، په سر ورته د شفقت او د برکت لاس یې ایښودی شي، دعا به یې ورته کړې. موږ تاسو ته به هېڅ پته نه وي لګېدلې. زما محترمو، دا د دوی مینه ده، د دوی محبت دی، د دوی همدردي ده چې په دومره مبارک مجلس کې موږ تاسو ځان سره شریک کړو. ځکه حدیث کې راځي ان الرحمة تنزل عند ختم القرآن. قرآن شریف ختم شي د الله د طرف نه خصوصي رحمتونه نازلېږي. دې وخت کې په تاسو باندې، ستاسو د محله باندې، چم گاون باندې، علاقه باندې د الله د طرف نه د خصوصي رحمتونو باران دی. ځکه دا د لسو ماشومانو ختمونه دي. من ختم القرآن فله دعوة مستجابه. قرآن شریف سو ختم کی د هغه سوال دعا قبلیږي. دې ماشومانو سره د قرآن د ختم نسبت دی. دوی به دا واړه واړه لاسونه الله ته اوچتوي. انشاءالله د دوی د دعا په برکت به زموږ ستاسو د ټولو دعاګانې قبلیږي. یو بنده قرآن شریف ختم کی، صلی علیه عند ختمه 60,000 ملک. دغه کس دپاره 80,000 فرشتې د بخښنې دعا غواړي. انس ابن مالک رضی الله عنه صحابي دی. د هغه معمول به ده چې کله به کور کې په خپله قرآن شریف ختم که، خپل اهل و عیال به را جمع کړل، راځئ په شریکه باندې دعا غواړو. ما نن قرآن ختم کړی، د قرآن د ختم نه پس دعاګانې قبلیږي. نو زما محترمو، ډېر مبارک نسبت او مجلس دی. الله پاک دې زموږ ستاسو په زړونو کې د داسې مجالسو قدرداني پیدا کړي. دا علماء کرام زموږ ستاسو خیرخوا دي. د خپل علماو سره، مدارسو سره مینه کو، محبت کو، تعاون کو، ښېګړې کو او د دې خلکو کلکه ملګرتیا کو. ځکه دا د انبیا علیهم السلام وارثان دي. دا د امت دپاره خیرخواهان دي. حدیث کې راځي علیکم بمجالست العلماء. تاسو د علماو مجالسو ته ځئ، د دوی په مجالسو کې ناسته کوئ، د دوی زیارت له ځئ.
اتبعوا العلماء د علماء تابعداري کوي فإنهم سروج الدنيا ومصابيح الآخرة د علماء تابعداري کوي مینه کوي محبت کوي تعلق او نسبت ساتي ځکه هر عالم په دنیا کې نور دی د آخرت ستوري نور چې ماخام پریوزي لږ ساعت پس په انور پریوزي که چرته دا بجلی نی یو پی ایس نی جنریټر نی لاټین نی ډیونی په دې مجلس کې به موږ تاسو ته یو بل نه ښکاري تاسو چې باروزي سړک به درته نه ښکاري کند نه ښکاري بریکر نه ښکاري ویڼۍ نه ښکاري دیوال نه ښکاري لښتې نه ښکاري د خپل کور دروازه نه ښکاري کور کې راته کټ بستره نه ښکاري خپل بچی راته نه ښکاري دا ولې نور پرې وه تیاره راله زما محترمو د کائنات نور د عالم دی الله مک عالم د دې معاشرې نه ختم شو مدرسه بنده شوه دا د ماشومانو د الف باتا وازونه الله مک بند شو او دا د ختمونو دا سلسله ختمه شوه داسې د جهالت تیارې به راخوري شي موږ به یو بل ته ګورو یو بل به نه پېژنو موږ به دا نه پېژنو چې دا مې پلار دی او دا مې مور ده دا مې تره دی او دا مې چاچي ده دا مې ماما دی او دا مې مامي ده دا جایز دی او دا ناجایز دی دا حلال دی او دا حرام دی دا د جنت لاره ده او دا د جهنم لاره ده دا د الله او د الله د رسول د اطاعت لاره ده او دا د نفس شیطان د خواهشاتو د اتباع لاره ده دا لاره جنت ته تلي او دا لاره جهنم ته تلي زما محترمو دا سیزونه چې موږ پیژنو دا د دې علماء کرامو برکت دی دا د قرآن برکت دی دا د دې مدارسو برکت دی دا د دې ختمونو برکت دی د دې قدر کو دې خلکو سره مینه محبت کو اهل القرآن اولیاء الله دا قرآن والد الله دوستان دي ستا د مسجد امام او دا قاری صاحب او د شاګردان دا ټول د الله دوستان دي فمن عاداهم فقد عاد الله ومن والاهم فقد وال الله دوی سره دوستی الله سره دوستی ده دوی سره دشمنی الله سره دشمنی ده زما محترمو د دې خلکو نسبت د الله د کلام سره دی اذا احب احدكم ان يحدث ربه فليقرأ القرآن تاسو کې څوک هم دا خوښي چې ما سره الله پاک خبرې وکړي حدیث کې راځي د قرآن شریف تلاوت کوي دا ټولې د الله خبرې دي که ته وایې چې زه الله سره خبرې وکړم مونځ کوه المصلي يناجي ربه مونځ کوونکی د الله د ذات سره پټې پټې خبرې کوي دې خلکو سره د قرآن نسبت دی اکرمو حملة القرآن حدیث کې راځي د قرآن والو اکرام کوي قدر کوي عزت کوي فإن من اکرمهم فقد اکرمني چا د دوی اکرامو که زما اکرام وکړو ومن اکرمني فقد اکرم الله چا زما اکرامو که د الله اکرام وکړو الا فلا تنقصوا حقوقهم خبردار د دوی په حقوقو کې درنه کمی ونشي زما محترمو هر عالم به د سر تاج ګڼو هر مدرسه د هدایت مرکز ګڼئ او د مدرسې دا طالب علمان دا جنتیان ګڼئ حدیث کې راځي من احب ان ينظر الى اتقاء الله من النار فلينظر المتعلمين تاسو کې څوک هم دا غواړي چې په دنیا کې راته جنتیان ښکاره شي نو د قرآن د زده کړې طالب علمانو ته ګورئ دا ټول جنتیان دي دا د جهنم نه آزاد خلک دي ستاسو دا بچی چې دلته دا قرآن زده کوي او یا دې ماشومانو دا 13 سپارې قرآن ختم کړ دا به د کومې زمانې نه روزانه دي مسجد او مدرسې ته تلل راتلل دوی ته به څومره اجر میلاوېده فوالذي نفسي بيده ما من متعلم يختلف الى باب عالم الا قد كتبه الله له بكل قدم عباده سنه زما د قسمی په غزاد د چا قبضه کې چې زما ساده طالب العلم چې د کور نه روان شي مسجد ته راځي مدرسې ته راځي د عالم دروازې ته راځي د قرآن د زده کړې دپاره دته په هر قدم باندې د یو کال د نفلي قبول شوي عبادت ثواب میلاویږي ستاسو دا ماشومان خو اکثر نابالغه دي معصوم دي بې ګناه دي بې خطا دي غیر مکلف دي د دوی خو د سر عملنامه شته نه دا کوم ځای لیکل کېږي دا د مور پلار په عملنامو کې لیکل کېږي که مور پلار چې خپل بچي مسجد ته مدرسې ته قاري صاحب ته او عالم ته لیږي چې دا بچی مې قرآن زده کړي ستا د بچی په هر قدم مور پلار ته د یو کال د نفلي قبول شوي عبادت ثواب ملاوي وبنا له بكل قدم مدینه فی الجنه او په یو قدم ورله جنت کی پورا خار جوړیږي ويمشون على الارض والارض تستغفر له دا ځمکه چې دا ماشومان په دې ځمکه را رواني د قرآن د زده کړې دپاره د رحمت فرشتي راځي وزر ورته غوړي او دا ځمکه ورته هر قدم سره عجیبه دعا کوي الله دې ته وبخي الله دې ستا مور پلار وبخي الله دې ستا استادان وبخي
ستاسو د الله ریکوسی روزانه تاسو ته دعاګانې کوي ستاسو کلی ته روزانه د رحمت فرشتي راځي د الله ریکوسی څومره مبارکې دي چې دې کې روزانه د رحمت فرشتي وزرې غوړي دا د دې مدرسې برکت دی او دا د مولانا قاری منظور الله صاحب برکت دی چې ستاسو کلی ته روزانه د رحمت فرشتي راځي ستاسو کلی نه شیطانان تختی ستاسو د بچو په هر قدم تاسو ته د یو کال د نفلی قبول شوي عبادت ثواب ملاوي پورا خار په یو قدم باندې جنت کې جوړیږي او نن قرآن شریف ختم کړي حدیث کې راځي ماشوم په ناظره قرآن ختم کی د مور پلار مخکینی ټول ګناهونه الله معاف کړي نن د مور پلار عمل نامه د ګناه نه صفا شوه رښتیا ووایه د ملک صدر وزیر اعظم یا د صوبې گورنر وزیر اعلی یا د کلی خان نواب تا سره دا ښېګړه کولی شي چې ستا عمل نامه د ګناه نه صفا دا دې مولوي صاحب او دې قاري صاحب نن تا سره دا ښېګړه وکړه چې د مور پلار عمل نامې د ګناه نه صفا شوه وشهدت الملائکة بأنهم متقاء الله من النار اسمانونو کی فرشتي گوی ورکي دا د جهنم نه آزاد خلق دي دا جنتیان دي تعلیم الصغار يدفع غضب الجبار د ماشومانو دا سبق د الله غصه سړي کله چې په یو کلی باندې الله د عذاب اراده وکي د عذاب فیصله وکي الله غضب او غصه کې راشي کلی کې ګناهونه دي نافرمانی دي جرایم دي فحاشي ده اوریانی ده بے حیايي ده بے پردګي ده رسمونه دي رواجونه دي د الله احکامات ماتيږي د پیغمبر اسلام طریقې ماتيږي او الله غصه کې راشي غضب کې راشي او فیصله د عذاب وکي اول ته وګورئ ماغه کلی کې مسجد دی مدرسه ده مکتب دی جامعه ده ماشومان ناستي قاری سے ورته قرآن خي او ماشومان په دې وړو جبو باندې د الف باتا وازونه کوي ناظره وي قاعده وي حافظان جوړي حافظان دور کې سپاری اړي الله چې دې ماشومان ته وګوري اکثر نابالغ دي معصوم دي بی ګناه دي بی خطا دي غیر مکلف دي د دوی دا وړي وړي جبه او دا واړه واړه وازونه او د الله د کتاب تلاوت او دا د الف باتا وازونه الله چې دې خلکو ته وګوري دا الله غصه سړه شي اراده بدل شي او د کلی علاقې نه عذاب واپس زمنګ مسجد آبادی زمنګ مدرسه آبادی په موږ عذاب ناراضي دې سره به د الله عذابونه واپس کیږي نن چې پاکستان نوم په نقشه کې موجود دی دا د دې مساجد او مدارس برکت دی دا د دې علما کرام برکت دی دا د قال الله قال الرسول برکت دی دا د دې ماشومان د دې ختمونو د دې قران برکت دی زما محترم خپل مساجد مدارس به آباد ساتو د خپل علماو سره او د خپل مسجد د امام او د قاری صاحب خیال ساتو دوی سره مینه محبت ساتو او د خپل بچو نه جنتیان جوړ کو خپل بچو نه طالب علمان جوړ کو خپل بچو کې حافظان عالمان پیدا کو دا بچی ځان د پاره د آخرت توخه او صدقه جاریه جوړ کو زما محترم نن ستا بچی دیر سپاری قرآن ختم کړي دا خو ډیره لویه د خوشحالۍ خبره ده د یو بسم الله دونه برکت دی انبیاء علیهم السلام له الله معجزات ورکړي د هر پیغمبر خپل خپل معجزاتو په دې پیغمبرانو کې یو پیغمبر تیر شوی عیسی علیه السلام الله ورله ډیر معجزات ورکړي پای کې یو معجزه دا و چې په قبرستان به تیرېده او قبر ته به وکتل ښکارېدل به چې دې قبر والا ته دې مړي ته عذاب دی او د راحت دی یو ځل په یو قبرستان تیرېده یو قبر ته وکتل مړی ته عذاب دی تکلیف دی د جهنم اور بل دی خپه شو په لار تیر شو څو ورځې پس زمانه پس عیسی علیه السلام هم په دغه لار را روان دی په هماغه قبرستان را تیریږي او هماغه قبر ته وکتل قبر د جنت باغ دی مړی ته راحت دی اطمینان دی سکون دی خوشحالي ده حیران شو دعا یې وکړه یا الله دې قبر کې خو اور بلې ده دې مړی ته خو عذاب او تکلیف او نن د قبر د جنت باغیچه ده الله جبرائیل علیه السلام راولېږه وی دا سړی ډیر نافرمان او ډیر ګناهګار او د وفات نه پس د یو ماشوم بچی د مور په غېږ کې پاتې شو او کله چې ماشوم د ګرځېدو د خبرو شو نو مور ورله انجیل لاس کې ورک آسماني کتاب دی په عیسی علیه السلام نازل شوی دی ماشوم په دې وړو خپو باندې مسجد مدرسې ته لاړ او چې هلته لاړ استاد ته مخامخ کېناست هغه ورته شروع کړه بسم الله الرحمن الرحیم او معصوم په دی وړه جبه باندې ویل بسم الله الرحمن الرحیم الله پاکو فرمایل زما غیرت دا نه برداشت کوي چې د دنه پیدا یو معصوم بچی په دی وړه جبه باندې زما نوملی او په دی وړه جبه ما ته رحمان رحیم وي ډیر بخون کې او ډیر مهربانه او په پلار د جهنم اور بللی صرف په دی یو بسم الله مې ورته د پلار قبر د جنت باغ
اوس چې د بسم الله دونه برکت دی نن ستا بچی 13 سپارې قرآن ختم کړي د الله شکر ادا کړه لئن شکرتم لازیدنکم که په دین د الله شکر ادا کړه الله به درته نعمت زیات کړي دا بچی به درته د قرآن حافظ جوړ کړي دا بچی به درته عالم جوړ کړي نو زما محترمو خپلو بچو باندې قرآن ووایو خپلو زنانو باندې قرآن ووایو په خپله چا قرآن نه دی ویلی په خپله قرآن ووایو او زما محترمو په خپلو بچو کې کم از کم یو بچی حافظ او عالم جوړ کو دا به زموږ ستاسو دپاره د آخرت توښه او صدقې جاریه دنیا بې وفا ده د دنیا ټول نسبتونه بې وفا دي مرګ سره څنګه چې دنیا ختمیږي د دنیا نسبتونه هم ختمیږي مرګ سره صدارت وزارت خانی نوابی ډاکټري انجینری مالداري دا ټول څیزونه خوري ریشي خو که ستا بچی قرآن حافظ شو دا څیز په مرګ باندې ختمیږي دا ختمېدو والا نسبت نه دی انسان چې وفات شي دومره بې وفا دنیا د روزانه تاسو د جنازو له ځای خپل کمیس قبر ته نشي وړی دا تی خپل بچی د خپل بابا نه وباسي تجرد من الدنیا فانک انما سقطت الى الدنیا وانت مجرد ځان د دنیا نه مجرد او خالی کا څنګه چې موږ راغلي داسې به قبر ته انکم تحشرون یوم القیامة حفاة عراة غرلا کما بدأنا اول خلق نعیدو ستاسو حشر بکیږي سرتور سرخ پیب لخپی پتن بربند څنګه چې انسان دنیا ته راغلی داسې قبر ته ځي مور نه چې ماشوم پیدا کیږي سرتور سر پیب لخپی پتن بربند او د دنیا کې ژوند تیر کو د مرګ صدر دی او وفات شو او دې چې قبر ته ځي سرتور سر بځي پیب لخپی بځي پتن به بربند ځي کفن لباس نه دی که دا لباس وي تاسو به ځان له جامې جوړولې کفن نه څوک ځان له جامې جوړوي کټ له صادر جوړوي بالغ له ابره جوړي هیڅ نه جوړي دا کفن دی دا د مړو لباس دی د مرګ نه پس د صرف شریعت د پردې خیال وساته دا کفن هم د قبر ته نه شوړ څنګه چې راغلی هم داسې به قبر ته ځي که بیت العنکبوت د جولاګي جاله ده دا ټوله دنیا دار الغرور د دوکې کور دی متاع قلیل لږه شان فایده ده لعب ولهو دا لوبې ټوکې دي جناح بعوده د ماشي وزر دی کذل زائل ختمیدون کې سوري دی احلام و نوم د خوب لیدل دي د دنیا غواړو حقیقت نشته اصل ژوند خو د مرګ نه پس را روان دی نو مرګ سره صدارت وزارت خانی نوابی ډاکټري انجینری ختمه شوه او که بچی دی حافظ او عالم دی دا نسبت نه ختمي ټیک د کمیس کو به پاتې شي خو دا قرآن په دې سینه کې پروت دی دا د دنیا عزت دی دا د قبر عزت دی دا د قبر حسن دی جمال دی عزت دی زینت دی رڼا ده دا په دې تور لحد کې د ملګری دی دا د دې ټول قبرستان عزت دی حافظ قرآن وفات شي او قبرستان کې دفن شي د قبر نه گیر چاپیر و قبرونه د جنت باغیچې شي د قبر عزت دی دا د میدان محشر عزت دی او حافظ قرآن او عالم وفات شو قبر ته لاړ شي الله دې قبر ته حکم وکړي الله تاکل لحمه د دې انسان جسم به نه خوري کی دا به تاسو سره امانت پروتي ځمکه ورته وي الله زه به څنګه خوري کم ما ته پته ده چې په دې سینه کې ستا کلام پروت دی ځمکې حفاظت کوي او بیا د قیامت ورځ په موږ تاسو را روانه ده 50,000 کاله ورځ ده تدنى الشمس کا مقدار میل نور به یو میل فاصله کې راښکته شي وجیء یومئذ بجهنم جهنم به الله را نږدې کی مفسرین فرمای د میدان محشر نه به گیر چاپیره د جهنم اور تاو شي او د دنیا اور نه دی نارکم جزءا من 70 جزءا من نار جهنم ستاسو د دنیا اور د جهنم د اور او یایمه حصہ ده وجاء ربک د الله عدالت بولګي والملك صفا صفا پرشتي بم دایره جوړه کی وان منکم الا واردها پولیسرات پول براشي لاندې جهنم دی اغړه جنت دی یوم یجل الولدان شیبا ځوانان به بوډاګان شي ورځ به نه ختمي یومئذ توردون لا تخفى منکم خافیه یو بنده به الله ته مخامخ کیږي څوک پټېدی نشي یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر که انسان د تیښتې کوشش کی تښتېدی نشي مرګ نشته پټېدل نشته تښتېدل نشته چالاکی نه چلیږي ذہانت نه چلیږي قابلیت نه چلیږي مال دولت په کار نه راځي او که دغه ځای کې ستا بچی د قرآن حافظ دی دی حافظ قرآن ته به آواز وشي او دی به د الله په عدالت کې پیش شي او د هر چا د شفاعت خپله کوټه ده
حافظ قرآن ته به ویل شي مور پلار دې راوغواړه، نو مور پلار یې چې را رواني خلک به پسخېږي کاش چې زمونږ بچی هم د قرآن حافظ وي، او د الله په عدالت کې مور پلار پیش شي نو الله به د عزت جامې ور واچي، د عزت تاجونه به مور پلار ته ور په سر کي، نور به د هغې د رڼا مقابله نشي کولی، او بیا به دې حافظ قرآن ته ویلی شي د خپل خاندان 10 کسان په چا جهنم واجب شوی دی شفاعت یې وکړه ځان سره جنت ته بوځه، او ده ته به ویلی شي اقرا ورتقي ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا، قرآن وای او په مزه مزه وای او د جنت په درجو ورخیجه، ستا آخري مقام هغه دی کله چې والناس ته ورسي. بل روایت کې راځي بچی ته به ویلی شي قرآن وای او مور پلار ته به ویلی شي تاسو د جنت په درجو خیجئ، لکه بچو سره خواري مور او پلار کې، او ستاسو آخري مقام هغه دی کله چې ستاسو بچی والناس ته ورسي. د دې دوانو روایاتو تطبیق زموږ علماء کرام داسې کوي چې بچی به قرآن وای په خپله به هم د جنت په درجو ورخیږي او مور پلار به هم د جنت په درجو ورخیږي، ستاسو آخري مقام هغه دی کله چې بچی والناس ته ورسي. شهید به د اویاو کسانو شفاعت کوي، حاجي صاحب به د 400 کسانو یا کورنو شفاعت کوي، عالم به د څومره کسانو شفاعت کوي. د عالم خو په 10 20 50 گزاره نه کیږي، د عالم خو ټول کلی مقتدیان دي، مریدان دي، شاګردان دي، کلیوال دي، دوستان دي، خپلوان دي، د علاقې خلک لري لري پورې پیژني، نو د عالم د شفاعت کوټه څومره ده؟ د یو عالم په شفاعت به څومره خلک جنت ته ځي. میدان محشر کې به اعلان وشي د عالمانو ته یا معشر العلماء انی لم ازا فیکم علمی وحلمی الا وانا اريد ان اغفر لكم اذهبوا فقد غفرت لكم. اے علماء کرامو تاسو له ما علم درکړیو، دا زما صفت دی، دا نور دی، دا هدایت دی، دا رڼا ده، دا د پیغمبرانو وراثت دی، د جهنم اور ظلمت دی، تیاره ده، رڼا او تیاره نه جمع کوم، د دې علم د برکت مې وبخلې او زه جنت ته. اوس چې عالمان جنت ته روان شي شفاعت به د څومره کسانو کوي؟ اذا اجتمع العالم والعابد على الصراط، عالم او عابد چې پل صراط ته ورسي قیل للعابد ادخل الجنه وتنعم بعبادتك، دی عابد ته به ویل شي به پل صراط باندې واوړه هغه جنت دی، ستا د عباداتو جزا صلا بدله دا به تا ته جنت کې ملاویږي. وقیل للعالم قف هنا، عالم ته به ویل شي به پل صراط باندې ودرېږه. بل روایت کې راځي قف على باب الجنه، د جنت په دروازه باندې ودرېږه. واشفع لمن احببت فانك لا تشفع لاحد الا شفيت فقام مقام الانبیاء. میدان محشر ته ګوره ته چې څوک هم پیژني او څوک هم جنت ته بوتلل غواړي، د چا شفاعت کول غواړي تا ته به انکار نه کیږي، دی به د پیغمبرانو په ځای کې ودرېږي، شفاعت به شروع کی، د یو عالم په شفاعت به د اسمان د ستورو برابر خلک جنت ته رواني. د اسمان د ستورو تعداد د الله نه ما سوا بل چاته نه دی معلوم، د عالم په شفاعت به څومره خلک جنت ته ځي تعداد الله ته معلوم دی. زما محترم علم لوی نسبت دی، دا د پیغمبرانو وراثت دی، خپلو بچو کې حافظان عالمان پیدا کو. شهید به د قیامت پر ورځ دوه ارمانه کوي، ان الشهید یتمنى فی الاخره ان يرد الى الدنيا ليقتل مره اخرى لعزم ما يراه من ثواب الشهاده. شهید بارمان کی کاش الله دنیا ته می واپس ولېږه چې ستا په دین ستا په نوم قربان شم، سر می کټ شي، وینه می توی شي، ځکه چې د شهادت مقام مرتبه حیثیت شفاعت دا به په خپلو سترګو باندې ولیده. وان الشهداء يتمنون في الاخره لو كانوا علماء، شهیدان به یو ارمان بل کوي کاش الله چې موږ دنیا کې علم حاصل کړی وي، لما يرونه من علو درجه العلماء، ځکه د عالمانو درجه مقام حیثیت شفاعت دا به ورته په خپلو سترګو باندې ښکاره شي. زما محترمو کم از کم په خپلو بچو کې به یو بچی حافظ عالم پیدا کوي انشاءالله. مولانا محمد عمر پالنپوری رحمت الله علیه به فرمایل د کم پلار د خپل مسجد د امام سره روانه ده، قاری صاحب بدی شي، مدرسې بدی شي، د مدرسې طالب علمان بدی شي، د دې پلار زړه به غواړي چې کور کې مې حافظ عالم پیدا شي، د دې پلار په 10 پشته کې به حافظ عالم نه پیدا کړي، ځکه دا نعمت الله بې قدر نه ورکوي. د کم پلار د علماو سره مینه ده، د مدارسو سره مینه ده، طالب علمانو سره مینه ده، د مسجد د امام خیال ساتي، د قاری صاحب خیال ساتي، د طالب علمانو خیال ساتي، د دوی کلک مرګري دي، دوی سره تعاون او ښېګړې کوي، د دوی مرګرتیا کوي. د دې پلار په بچو کې نوسو کې کړوسو کې به الله حافظان عالمان پیدا کوي.
که موږ وایو چې بچیم حافظان شي، عالمان شي، نیکان شي، صالحان شي او زمونږ دپاره د آخرت توښه او صدقه جاریه شي او زمونږ د شفاعت ذریعه جوړه شي، هر عالم به د سر تاج ګڼو، هره مدرسه به د هدایت مرکز ګڼو او د مدرسې طالب علمان دا به جنتیان ګڼو او یو یو بچی به انشاءالله په کور کې حافظ او عالم پیدا کوي انشاءالله چې دا هم د آخرت توښه شي او دا زمونږ ستاسو دپاره صدقه جاریه شي. زما محترمو، دنیا بې وفا ده، یو څو ورځې ژوند دی. اصل زندگی زمونږ ستاسو د مرګ نه پس را روانه ده او مرګ نه پس دا مړي د دې ژوندو د عمل محتاج شي. مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوش. انسان قبر ته لاړ شي، د دې مثال پیغمبر علیه السلام بیانوي. د دې مثال داسې دی لکه یو انسان اوبو ته پریوته او ډوبیږي. اوبو ته چې یو کس پریوځي او ډوبیږي، هر څه ته لاس اچوي، واښه را روان دي وښو ته لاس اچوي، کپړه را روانه ده کپړې ته لاس اچوي، ډکې را روان دي ډکي ته لاس اچوي، پلاستیک را روان دي پلاستیک ته لاس اچوي، ځکه دې ډوبیږي اوبو ته پریوتې دي، دې د هر څه محتاج دي او دې وایي چې څه ته لاس واچوم چې د ډوبېدو نه بچ شم. دا پیغمبر علیه السلام مثال ورکړی دی چې انسان وفات شي، قبر ته لاړ شي، د دې مثال داسې دی لکه ډوبېدونکی انسان. زما محترمو، دغه ځای ته موږ تاسو ټول روان او بیا به موږ د ژوندو د عمل محتاج یو. دا مړي په انتظار دي د پلار، د مور، د رور، د خور، د ښځې، د بچو، د ګاونډي، د دوست، د خپل سب د ملګري. کیدای شي ور یاد شم یو 2 رکعته نفل راپسې تلاوت راپسې ذکر وکړي او استغفار وکړي، دعا وکړي، صدقه وکړي، خیرات وکړي او د دوی په دې لږ عمل باندې زما بیړه پار شي. دغه ځای ته موږ تاسو ټول روان یو. څومره خوش قسمته دي هغه مور پلار چې بچي ټول نیکان دي او صالحان دي او حافظان او عالمان دي. دا خوش قسمته مور او پلار دي. نو زما محترمو، که موږ تاسو وایو چې معاشره ښه شي او زموږ دا بچي نیکان شي او زموږ دپاره د آخرت توښه شي، نو زما محترمو د علماو مدارسو سره به ربط ساتو، د خپلو بچو به صحیح تربیت کړو او بچي به ځان دپاره د آخرت توښه او صدقه جاریه جوړو. زما محترمو، خو د بچو د تربیت دپاره لومبې د مور پلار دینداري ضرور ده. چې مور پلار دینداري، نو هغه سره بیا د خپلو بچو غم وي او د خپلو بچو احساس هم ورسره تربیت یې کوي. او چې مور پلار دینداره نه، پلار سره خپل غم نشته، هغه سره د خپل بچي غم پیدا کېدی شي. او تاسو وګورئ دا کشران د دې مشرانو نقل کوي. کم پلار چې 5 وخته مسجد ته جمع له راځي، ماشومان هم ورپسې رامنډې وي څه کې جمع له ځي. کم پلار چې د جمعې په شپه شبې جمعې له ځي، ماشوم ورپسې منډې وي ما شبې جمعې له بوځه. پلار سې روزې له روان دی، بابا ما سې روزې له بوځه. پلار ریوند ته روان دی، بابا ما ریوند ته بوځه. او د پلار په مخ باندې ګیره ده، ماشوم پرتوګ نه چې مور ته وایي امي زه به د بابا په شان ګیره ساتم. پلار ټوپۍ په سر وي، بابا داسې ټوپۍ مال هم راوړه. پلار پټکې په سر وي، ماشوم د مور لوپټه د سر نه تاوي او شیشې ته ولاړ دی څه کې بابا په شان پټکې وه. دا کشر د مشر په نقش قدم روان دی. لور دا د مور نقل کوي، زوی دا د پلار نقل کوي. کومه مور 5 وخته مونځ کوي، د قرآن تلاوت کوي، ذکر اذکار کوي، د خپلې حیا عزت حفاظت کوي، پرده کوي، د کور نوزي دستانې واچي، جرابې واچي، برقه په سر کوي. پیغله لور هم 5 وخته مونځ کوي، تلاوت کوي، ذکر اذکار کوي، د کور نوزي نو مور ته جاړي، بابا ته ووایي چې ماله وړه برقه جوړه کړي، ماله وړې دستانې، ماله وړې جرابې. خربوزه خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے. کشران دا د مشرانو نقل کی. یو سړی ځان سره ګوتې کې چینی راوړي، وې دا راله دم کا. ما څه دپاره وایي دا زما 3 زامن دي، قاري صاحب سار مسجد کې سبق کوي، بچي مې سبق لی نه ځي، دا ورله دم که مور به ورله چیو کې واچي یا شربت کې چې بچي مې سبق له روان شي. ما رښتیا ووایه ته سار جمع له ځي، سړی چپ شو. یا لکه تا ته ویم جمع له ځي، بیا چپ شو. یا لکه تا ته ویم وایي جي دا ځای د دروغو نه دي او رښتیا ویلی نه شم. وایي خوب مې سخت دی، زه سهار نه شم. ته ما راوړه چې چیني تاله دم کړه. خپل غم در سره نشته او بچو له چیني دمې، چیني ورله مه دموه، ته ترې مخکې چې دا بچي به تا پسې در رواني. نو هغه راته عجیبه خبره وکړه. د دسمبر جنورۍ میاشت وه. وایي سهار راپاڅېدم، باتروم کې په ګرمو اوبو چارهدام وکړو، کمره کې مې جانماز واچو، مونځ مې وکړو. بیډ ته وختم، یخني ولړه وه او کمبل مې راښکله. وی مور یې مونځ وکړو، خو د مور سره د بچو لږ ډېر غمي. مور یې چې مونځ وکړو راپاڅېده، نو یو ماشوم یې کېنو، پاسه شابه مسجد ته لاړ شه، قاري صاحب سبق ښیي، د ټول کلي ماشومان راغلي ته اوده پروت دي، هغه سترګې مږلې او ناست دی. خو چې د مور دا 2م راپاسه وړومبې پرېوت. وی نه ځم.
دویم ناست دی چې درې مې راپاسه او دویم پرېوت وي نیزم دریم ناست دی چې دا بلې بیر اوچته و هغه پرېوت وي نیزم او یار یو به ماته هم ګوته نیو ولې پاپا چې نه ځي وایي ما چې خوب ته خو دې نه پرېږدي راشئ غصه پرې وکړه چې روان شي وایي ما کمبل اوچته کړ وایي ما چې د نه سړي زامنو زه مسجد ته څه خو هم جوړه کړې ده خوب ته هم نه پرېږدې وایي دوه خو لږ هوښیار دي هغه چپ شو او دریم ډېر ماشوم دی لې خبرې زده کړي دي وی هغه دا کمبل داسې لږه شان اوچته کړه وي راته یې ویل چې د نه سړي زوی خو پخپله ګرم په کمبل کې پروت یو موږ ته ویل چې لاړ شي جومات ته سبق ووایي او قاري صاحب سبق کوي د ټول کلي ماشومان به راغلي او هغه هم کمبل واغوست ما د نر بچیو د نرتوب جواب یې در ته مسجد نه پیژنې مدرسه نه پیژنې عالم نه پیژنې قاري صاحب نه پیژنې او یا الله زما ټول بچي حافظان عالمان کې الله ته ګرانه نه ده خدای طریقه نه ده لومبې به تاسو خپل ژوند کې انقلاب راولئ د دې خپل علماو سره به کلک ربط ساتئ تعلق به ساتئ د خپلو بچو تپوس پوښتنه کوئ خپل بچي په شوق او مینه محبت باندې راولئ او خپل ژوند کې انقلاب راولئ تبلیغ کې وختونه ولګوئ تبلیغ ساده محنت دی د لکونو انسانانو ژوند کې انقلاب راوست تاسو وګورئ دا د ځوانانو دا ګیرې دا ټوپۍ دا پټکي دا د زنانو دا پرده دستاني جورابې او دا مدارس د بنینو د بناتو دا فیضان دا عالمان دا په زنانو کې عالمانی ورشه په بار ملکونو کې الله انقلاب راوست غیر تیزی سره را روان دي اسلام طرف ته دا د ساده محنت برکت دی مشرانو خدمت کې درخواست دی په خپله به انشاءالله تبلیغ کې وختونه لګو خوښ هم دی انشاءالله یو بچی به حافظ او عالم جوړو انشاءالله او د علماو مدارسو سره به ربط تعلق ساتو بچی نه چې حافظ عالم جوړو کوم خوا بیلیږي سکول ته کالج ته یونیورسټۍ ته خبرې کوئ که مدرسې ته بیلیږي باطل قوتونه تاسو له مدرسه جوړئ که روانۍ درله هغوی خو د هغوی خو ټارګټ مسجد دی مدرسه د عالم دی حافظ دی قرآن دی اسلام دی مسلمان دی هغو درله دا شتم ختموي او زموږ خپل حکمرانان د هغوی دې ته نه خیال کېږي هر کلي ته سړک جوړئ ویڼۍ جوړئ لښتې جوړئ نیر جوړئ سکول جوړئ کالج جوړئ یونیورسټي جوړئ اسپتال جوړئ بجلی راولي ګیس راولي دا هم چېرته واورېدل چې دې کلي کې مدرسه جوړه کړي دوی هم دا کار نه کوي نو زما محترمو چې د بچو نه حافظان عالمان جوړوئ دې علماو سره به تعاون کوئ مسجد به هم جوړوئ مدرسه به هم جوړوئ او دا به د خپل جنت کور ګڼئ چې دا زما د جنت کور دی دا مې د جنت سودا ده دا د الله په دین د الله په کور باندې زه خرڅ کوم په دنیا کې به هم الله بدلی راکوي آخرت کې به هم الله د خپل شان مناسب بدلی راکوي الله دې په دې ټولو خبرو د عمل کولو توفیق راکړي زموږ ستاسو حاضري دا ناسته راتلل وینا اورېدل دا د الله په خپل دربار کې قبول او منظور کړي او د دې ماشومانو دا ختمونه دا د الله پاک ستاسو د ټولې علاقې دپاره د هدایت او د خوشحالۍ ذریعه وګرځئ او مولانا قاری منظور الله صاحب او د هغه څومره ملګري دي د هغوی دا سعی دا کوشش دا خدمت دا محنت دا د الله په خپل دربار کې قبول او منظور کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین